سلامونه اصلي مشه زه رحمان بنرم نن ما د یو داسې افغانستان نقشه تیاره کړه چې د هر افغان په زړه کې د مودو راسي د دغه نقشې د لیدو ارمان وو او دا نقشه مې ځکه تیاره کړه چې نن پخواني ولسمشر ښاغلی اشرف غني یو ډیره بېمثله او یو ډیره تاریخي غیر معمولی خبره کړې ده. هر افغان یو داسې افغانستان لیدل غواړي چې خوشحاله وي، سوکاله وي، ساینسي علمي پرمختګونه وکړي او په نړۍ کې څوک سیالي نشي کولی. راځئ لومړی له نقشه وګورو چې ما کومه تیاره کړې ده. په دې نقشه کې موږ وینو چې تاسې او موږ غواړو وداني وي، کرونده وي، شنه شنه باغونه وي، لوړ ښایسته غرونه وي چې د هغې هوا، اوبه او ځنګل او مرغۍ موږ ته زموږ په ژوند کې یو ډېره بنیادي ونډه راکوي. د هر افغان ارمان دی چې یو داسې افغانستان وي چې پای کې سوکالي وي، ټکنالوژي وي، سولر بجلی وي، برق وي، سړکونه وي او اتحاد وي. دا نقشه آیا د هر افغان، د هرې لور، د هر زوی، د هرې مور، د هر پلار، د هر وګړي ارمان نه دی؟ دی. ځواب دی و هم داسې افغانستان د افغانستان هر وګړی غواړي. خو زه چې په نړۍ کې ګرځم او د افغانانو سره وینم، سیاسي مشرانو سره، دانشورانو سره، طالب علمانو سره، هم افغانانو سره، سیاسي مشرانو سره، نو هغه راته هم دغه افغانستان یادوي چې د هغه ارمان دی چې یو داسې افغانستان جوړ شي. او بیا چې زه کور ته راشم، کښېنم او د ورځې مې څه اورېدلي وي هغې ته پام وکړم، نو لږ ګنګس شمه، لږ کنفیوز شمه چې دا افغانستان چې د هر افغان د زړه ارمان دی آخر ولې نه جوړېږي. بیا انسان سوچونه کوي، نو کله نا کله تاسو به هم دا سوچ کوئ چې آخر د افغانستان جوړېږي ولې نه، چې هم هر افغان د افغانستان لیدل او جوړول غواړي. نو یو ټکی چې هغه اکثره زه د سیاسي مشرانو طرف ته ما متوجه کي یا مې ورته پام ور واړي، هغه دا دی چې دا افغانستان به هله جوړېږي چې زه د دې مشر شم. ګل، تور دادا، سپین دادا، خړ دادا، کاکا، ماما، پکتیاوال، خوستې، پنجشیرې، کندهارې، کابلې، د پلانکي قبیلې سړی، د دې قبیلې سړی، د هغې قبیلې سړی، د دې نظریې منونکی، د دې نظریې منونکی، یعنی هر هغه سړی چې تر څو پورې په خپله ارګ ته نه وي رسېدلی، په تخت باندې نه وي ناست، دا افغانستان هغه نه جوړوي. ډېره ساده خبره نه ده. یعنی دا افغانستان هغه وخت موږ جوړول غواړو تر څو پورې زموږ په لاس کې او په موټي کې واک نه وي. نو اوس پوښتنه دا ده، آیا د دې امکان موجود دی؟ دا امکان شته دی؟ زما په خیال ځواب دی نه. خو د دې ځواب نن اشرف غني صاحب چې کوم بیان راغی، نو هغې زما لږ دا ناهیلۍ چې وې، د ابهام چې وو، لږ یې څه راکم که، لږ یې څه زما په مشکلاتو کې کمی پیدا که او لږ د رڼا څه څرک ما ته محسوس شو. اشرف غني صاحب عام ته نه دی د هیواد ولسمشر پاتې شوی دی، یو ډېر لوی عالم فاضل، یو ډېر لوی انټلیکچوال دی، یو ډېر لوی اقتصاد پوه دی او ډېر لوی پروفیسر پاتې شوی دی. نو اشرف غني صاحب نن چې کومې خبرې وکړلې، زیاتره وخت زیاتره خلک به ورسره اتفاق لري، مثبت نظر به ورته ښایي، ځینې به ورته منفي نظر ښایي، هغه به وایي چې یاره طالبانو ته او طالب واکمنانو ته لاره ورکول غواړي وغیره وغیره. خو زه ورته په دغه چوکاټ کې، په دغه شیشه کې، په دغه عین کې، په دغه چشمو کې نه ګورم. زما چشمې بیخي د دې نه بدلې دي. باس دې پې کېږي، باس به پې خامخا کېږي، هغه یو عام تن نه دی. څوک به ورسره اتفاق لري، څوک به ورسره اختلاف لري. خو هغه چې نن کوم سیاسي
بال پلټاس بال چې دی هغه طالبانو بیټسمینانو ته رسولی دی. اوس د هغو خوښه ده چې هغه په دې باندې ډیفنس کوي، دا بال رانیسي، څلوریزه پې وایي او که نه شپږیزه پې وایي او که نه دا د هغو کورټ ته چې دا بال تړلی دی اوس د هغې ځواب څه ورکوي. د هغو ځواب چې دی هغه ډېر مهم دی. ځینې ملګري په ممکنه توګه نه خبر، هغو د اشرف غني صاحب بیان لوستی نه دا پروګرام ګوري یا مقنوي ترلاسه کړي. نو زه د هغې بیان ځینې یو څو مهم ټکي درته ښیم چې د یو باثباته روڼ سوکاله تلپاتې سولې ارزومن افغانان چې دي په هغې کې یو سړي یو قدم واغسته رامخکې شه، خپله اوږه یې لږه ټیټه کړه. یعنی یو بل ته تر څو پورې اوږه موږ کوزه نه وړو تر هغه پورې امکان نشته دی. زم دا ما دا فکر کوم نن په لومړي ځل باندې یو سړي د خپلې اوږې د ټیټولو د کوزولو یو پیشکش کړی دی او دا پیشکش چې دی دا زما لپاره ډېر غیر معمولی دی. امکانات واضحه کوي. په داسې حال کې دا پیشکش شوی دی چې ډېر حساسه وخت دی. یعنی نن به تاسو کتلی وي، زه خو د ډېر ورځو دا خبره کوم چې په واشنګټن کې په سپینه ماڼۍ کې یو سازش تیار شوی دی او پاکستان د هغې سازش باندې په هغې گیم باندې په هغې لوبه باندې کار شروع کړی دی. نن دا خبره زه څو میاشتو نه کوم، خو نن د امریکې یو میګزین هم په هغې باندې یو مقاله ولیکله چې پاکستان دا وخت غواړي چې په افغانستان کې اوسني واکمنان چې دي رژیم چینج غواړي، بدلون غواړي. هغې لپاره جګړه هم شروع شوې ده، څو ځلې حملې هم وکړلې، پلمې هم لټوي او ځینې نړیوال ورسره ملګري دي په دې کې د امریکا په ګډون باندې. نو حساس وخت د افغانستان لپاره په داسې وخت کې چې یو وار بیا په وطن کې په هیواد کې د اور لګېدو، د جګړې شروع کېدو، د ویجاړیو د راتلو، د تربګنیو د سیوا کېدو خطر موجود دی. په داسې حالاتو کې هغه تن چې 20 کاله پورې د طالبانو دغو خلاف جګړه کوله او دغه په واکمنۍ کې جمهوریت سقوط شو، دغه مخالفین واک ته راغلل، 4 کاله بعد خپلو مخالفینو ته یو ډېر بېمثله وړاندیز کوي او ټولو افغانانو ته یو ډېر بېمثله وړاندیز کوي. نو هغه بېمثله وړاندیز څه دی؟ ډېر ملګري چې په دې موضوع به نه وو پوهه او نه وي به خبر، زه به د هغې بېمثله وړاندیز یو څو ټکي چې دي هغه راواخلم. ډاکټر محمد اشرف غني صاحب په خپل عکس پاڼه باندې لیکلي دي چې هیواد د یوه ډېر حساسي تاریخي پړاو لمنځه په تېرېدو د یو مهم انتخاب 2 لارې ته رسېدلی دی. حساسه وخت دی، 2 لارې ته رسېدلی. 2 لارې څه دي؟ د هیلو لاره او د ناهیلیو لاره، د باورونو لاره او د بې باوریو لاره. یعنی یو ډېر غټ وارننګ، یعنی یو خبرداری دی په دې لومړني کرښه کې. هیواد په دا ځای کې ولاړ دی. لار او مسیر څه دی؟ تلپاتې سوله او ثبات. څنګه به کېږي؟ تلپاتې سولې ته به څنګه رسو؟ پوښتنه کوي اشرف غني صاحب. آیا دا ځای دی؟ آیا د یوې ډلې د ارادې تحمیل مو هغې ته رسولی شي؟ پوښتنه یې کړې ده. یقینا د دې ځواب نه دی. اشرف غني صاحب بیا د دې وضاحت کوي چې د یوې ډلې کار نشي کېدی، باید ټول لاسونه سره ورکړو، زړونه یو کړو، سرونه نږدې کړو او فکرونه سره ګډ کړو چې ورسیږو. ملت با هیواد په شریکه سره جوړوي، یوه ډله یې نشي جوړولی. او د دې دپاره څنګه چې زه وایم چې اکثره ما د افغانانو د مشرانو خبرې ګنګس کي، نو په دې ځای کې ځکه وایم چې څوک خپله اوږه کوزه ټیټه وړل نه غواړي. هر سړی دا خواهش لري چې زه تر څو پورې په تخت نه یم ناست وطن نشي جوړېدی. او د ستا د نظریې منل چې دا کفر دی او زما د نظریې منل چې دا جنت دی او دا ایمان دی او دا افغانستان دی او دا افغانیت دی. دې ځای کې اشرف غني صاحب وایي چې د بدلون لپاره په ډېرو لوړو ژورو تېرېدو ته اړتیا ده. لوړې ژورې څه دي؟ په خپلو فکرونو کې، په خپلو نظریاتو کې بلګ یو بل ته دا خط استوا چې ده د دې نه لرې مه ودرېږئ. یو په کیڼ طرف ته ایکسټریم نهایي کیڼ پلو ته ولاړ دی، بل نهایي ښي پلو ته ولاړ دی. هغه وایي راځئ چې د خط استوا ته راجوخت شو. دا د امریکا د جمهوریت مثال زه اکثره ورکوم په خبرو کې، په پولیټیکل ساینس کې، په سیاسي پوهنه کې هغه
دی وایي چې جمهوریت ځکه قایم دی دلته چې دی د دې خط استوا چې کم دی په دې منځ کې چې کرښه راښکل شوې ده د کیڼ او ښي په منځ کې دې ته دی جوخ نږدې نږدې ولاړ دي، یعنې ډېر لرې لیدلي. دې ځای کې اشرف غني صاحب وایي چې د بدلون لپاره په ډېرو لوړو ژورو د تېرېدو ضرورت دی. څه دپاره؟ په مرګ، د ژوندانه، په فقر، د شتمنۍ، په تربګنۍ د ملي ورورولۍ رجحان سوا کول پکار دی. دا پیغام چې دی دې سره ما څنګه وویل ډېر خلک به اختلاف لري، ډېر به اتفاق لري، خو دا وخت چې څوک واکمنان دي، یو سړی یو قدم تاسو طرف ته واغستو، واکمنان څوک دي؟ طالبان. اوس به طالبان 2 3 4 5 قدمه دې طرف ته اخلي. کم طرف ته؟ هغه چې د امارت په نظریه باندې، په سختدریزه فکر باندې یقین نه لري، په جمهوریت یقین لري، په رایو یقین لري، د ښځو جنکو په تعلیم او روزګار یقین لري، د مطبوعاتو په ازادۍ یقین لري، په ساینس او ټکنالوژي یقین لري، عصري علومو ته مباح نه وای. دوی طرف ته به اوس باید طالبانو طرف ته دا بال ورګزار کړی دی، هغه یو 2 قدم اخلي، رانږدې کېږي به چې موږ هم د خپلې نه لږ راښکته کېږو. نو که دی د خپلې نه لږ راښکته شي، په ممکنه توګه ډېر خلک په دې خبره یقین نه لري، خو زه دا فکر کوم تر څو پورې چې تمامو فریقین او تمامو اړخونو په خپلو نظریاتو کې، په خپلو فکرونو کې، په خپلو تصوراتو کې، فکرونو کې نرمښت نه پیدا کړي، نو مصلحت امکان نه لري. او چې مصلحت نه وي نو جګړه ده، تربګنۍ دي. پاکستان لګیا دی په ګاونډ کې، هغه تل په هر وخت او په هر ډګر باندې د خپل هیواد د مفاداتو لپاره لوبه کړې ده. امریکې د خپل مفاداتو لپاره تل لوبه کړې ده، چین لوبه کړې ده، روس لوبه کړې ده، سعودي عرب، قطر لوبه کړې ده، ایران لوبه کړې ده. نو دا هیوادونه به بیا لوبه کوي، ځکه چې تقسیم شوي به یې، ویشل شوي به یې. نو که څوک غواړي چې یو باثباته، پرمختللې، سوکاله، د ساینس او ټکنالوژۍ په دنیا کې د سیال ملت په توګه ځلیدونکی افغانستان غواړي چې شنه باغونه یې پکې، نهرونه یې پکې، سولر، برق او ټکنالوژي یې پکې، ډرون یې پکې، ښایسته غرونو کې د قدرت ورکړی شوي نعمتونو نه ګټه واخیستل شي، کډوالۍ بندې شي، د قدرتي آفتونو په وخت باندې ټول ملت په شریکه سره کار وکړي او ټول په شریکه سره دا وطن جوړ کړي، نو شین، زرغون، پرمختللی، خیرازه، آباد افغانستان امکان لري چې په ښارونو کې به ټکنالوژي وي، ودانۍ به وي، کاروبارونه به وي، پراخه سړکونه به وي، په غرونو کې، دشتو کې به زرغون باغونه وي، میوې به وي، او په پوهنتونونو کې به داسې علوم وي چې هغه به د نړۍ د پرمختللي هیوادونو سره مقابله کولی شي. نن اشرف غني صاحب د رسل چې کوم پر ایکس باندې پیغام و، د هغې وروستو زما په تصور کې دا خبر راغله چې دغه افغانستان چې هر افغان یې غواړي آخر ولې نه جوړېږي؟ دغه افغانستان چې هر افغان یې په زړه کې ارمان لري، د دې ارمان د پوره کېدو لپاره به هغه خپله اوږه کله کوزوي، کله به د بل باندې هم یقین لري. دا د طالب د مشروعیت لپاره هم دا خبره زما په ذهن کې نه ورغلی او د اشرف غني صاحب د ستایلو لپاره هم نه ورغلی. د یو عام خبریال په توګه باندې زه فکر کوم چې د دې امکانات زمینه مشته دی. البته سخت فکر کاغه د سختدریزو دی او کاغه د لیبرال یا روښان فکرانو دی، دواړه سخت فکر دی او سخت فکر چې دی زور چې دی هغه لخته ماتوي، هغه امن، پرمختګ او خوشحالۍ طرف ته د هغې دغه چې کوم دی د امکان چې دی هغه زه فکر کوم هغه ډېر کم وي. نننی پروګرام د دې کې پای ته رسي. هغه لیدونکي اردونکي چې
هغه تر اوسه پورې بی کاسټ سبسکرایب کړی نه دی، که سبسکرایب کولی شئ سبسکرایب یې کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. په دې موضوع باندې، په دې بحث باندې کم تصور چې مو وړاندې کړ، تاسو کم نظریه لرئ، کم فکر لرئ، کم ښه یا بد ویل غواړئ، په کمنټ کې ماته لیکلی شئ. زه ټول کمنټونه ګورم، زه لولم او زما علم چې دی، زما پوهه چې دی هغه ستاسو نه راځي. زه زده کړه کوم، روزانه لولم، روزانه 2 غنټې 3 غنټې مختلف شخصیتونه بیانونه اورم، غوږ مې نیولی وي، بیا کار هم کوم. نو د یو بل نه به زده کوو، هم ممکنه توګه باندې د دې نه کوم ښه نظر ستاسو په اند باندې وي، هغه هم را سره شریک کړئ، په هغې به بیا بحث وکړو. چېرته چې شپه دلته ښه شپه او چېرته چې ورځ دلته مو ښه ورځ په مخه موقع. زه رحمان بدر یم.